مېرمنې د جنسي اړیکې وروسته څه خوښوي؟ په اروپا کې د یوې څېړنې په پایله کې معلومه شوې ده چې ډېری مېرمنې وروسته د هغو شیانو چې دوی غواړي د جنسي اړیکې وروسته ترسره شي. البته باید یادونه وشي چې مختلف مېرمنې بېلابېلې لیوالتیاوې لري او ممکن حتی په دې لیست کې لاندې د مېرمنو عمومي نه دي. لومړی هغه څه چې له جنسي اړیکې وروسته یې له تاسو مېرمن غوښتنه کوي، لومړی غېږ نیول. تقریبا ټولې ښځې خوښوي چې جنسي اړیکې وروسته د سړي لخوا په غېږ کې ونیول شي او ځان د ښځې په شا کې د لاسونو راتاو کړي. نو یوې ښځې ته دا یوه ډېره ښه احساس ورکوي، حتی که تاسې ډېر ستړي هم یاست او که ډېر انرژي ولرئ، دوام لپاره خپل لاسونه د هغه په شاوخوا کې وتړئ او یو څو مهربانه ټکي ورته ووایاست او بیا خوب ته لاړ شئ. دوهم، دلته یو څو مېرمنې شتون لري چې د جنسي اړیکې وروسته هیڅ ډول فزیکي یا احساساتي اړیکه نه خوښوي. دا چې دوی دومره آرامه شوي چې له دې وروسته به کوم بل شی د دوی لپاره خوندور نه وي او دردناک نه وي. البته چې دا لیوالتیا هېڅکله د دې مېرمنې سوړ مزاج معنا نه لري. دریم، خبرې کول. سره له دې چې ډېری نارینه د جنسي اړیکې څخه ستړي شي او هیڅ شی نشي کولی، مګر یو څو ښځې د یو څه وخت وروسته جنسي اړیکه غواړي. په دې قضیو کې تاسې باید هغه ته غوږ شئ. که تاسې نیکمرغه یاست، هغه به هغه څه بیان کړي چې تاسو سره د جنسي اړیکو په اړه څه احساس لري، مګر په پام کې ونیسئ چې د خندا غږ ستاسو د غږونو ترمنځ نه راپورته کیږي. دوی لږ خوب کول خوښوي، دا بشپړ ډول عادي دي، مګر خپل ملګري ته هم توجه وکړئ او هغه ستاسو لخوا ودرېږي تر څو هغه فکر ونه کړي چې تاسو یوازې د خپل ځان په اړه فکر کوئ.